یو کې چې ټول روغ او جوړ یاست د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو نن چې کومه موضوع ما انتخاب کړې ده هغه هم ستاسو د کمنټونو ده، هغه هم تاسو پوښتنه کړې وه او په هغې بنیاد باندې دغه سوال دغه پوښتنه ما نه انتخاب کړې چې زه په یو څو خبرې تاسو سره وکړم او یو ویډیو په تاسو ته جوړه کړم. ملګرو تاسو کوشش کوئ چې زما په یوټیوب چینل نقیب شارق باندې دلته تاسو خپلې پوښتنې یا هر څنګه معلومات چې تاسو غواړئ یا څه مشورې تاسو ما سره شریکولی شئ او زه به نمبر په نمبر انشاءالله ټول پوښتنو ته جواب ورکوم او ویډیو پرې جوړوم. ښه ملګرو نن کومه ویډیو چې ما انتخاب کړې هغه ده، کومه موضوع چې ما انتخاب کړې هغه ده ویا زه کولی شم چې ورور دعوت کوم دلته راشي. بالکل ملګرو تاسو خپل ورور دعوت کولی شئ چې هغه تاسو دلته راشي، سفر وکړي، تاسو ته وزټ وکړي، تاسو وویني او دلته چکر ووهي. 10 ورځې 15 ورځې 6 ورځې یو میاشت تاسو بالکل خپل ورور دعوت کولی شئ. ولې ژوند کولو دپاره تاسو هغه نشئ دعوت کولی، خو ستاسو لیدو دپاره تاسو ته هغه وزټ کولی شي، دلته راتللی شي، د یو فامیل ممبر دی او دلته راتللی شي، تاسو لیدلی شي، تاسو سره کتلی شي. 10 ورځې 15 ورځې 6 ورځې تاسو دعوت ورکولی شي او هغې نه بعد باید دی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. خو دعوت کولو دپاره هم باید یو څه نه څه بنیادي شرایطونه تاسو تیر شي، هغه باید تکمیل کړئ. مثال په توګه تاسو باید کار ولرئ، تاسو باید عایدات ولرئ، مثال تاسو باید دومره پیسې ولرئ چې تاسو خپل ځان سپورټ کړی شئ او خپل رول چې تاسو ته کوم رول دلته راځي تاسو ته وزټ کوي باید هغه تاسو د هغه مالي چې کوم مصارف دي هغه باید تاسو برداشت کړئ، هغه باید تاسو ولرئ. بل باید تاسو کور ولرئ، تاسو باید خپل کور او تاسو خپل باید یو کاري تاسو مطلب مالی حالت چې کوم دی هغه مستحکمي، هغه مضبوطي ترڅو تاسو خپل رول دلته وساتلی شئ، ترڅو تاسو د خپل رول مصارف چې کوم دي دلته چې هغه څومره وخت تېروي او څومره مصارف کېږي هغه باید تاسو برداشت کړلی شئ. نو بالکل تاسو خپل رول راغوښتلی شئ، یعنې په وزن باندې تاسو راغوښتلی شئ، نه ژوند کولو دپاره. لکه څرنګه چې مخکې ما وویلې زه بیا دا خبره تکراروم، باید تاسو کار ولرئ، باید تاسو خپل کور ولرئ. که تاسو چیرې ته کار نه لرئ، تاسو عایدات نه لرئ، نو بیا مطلب سفارت چې کوم دی هغه دا فکر کوي چې دغه د ورور چې کوم دلته کار نه لري، هغه دومره مصارف نه لري چې د هلته مثال 6 ورځې یا میاشت چې کوم دی د اوسېدل دغه وزر چې کوم دی دا برداشت کړلی شي. نو دې دپاره ستا ورور ته بیا ویزه نه ورکوي. نو بهتره خبره دا ده چې باید تاسو کار ولرئ، ستاسو کونډ ښیي او بل دا دی چې تاسو کور یې. نو بالکل تاسو کولی شئ چې خپل رور وغواړئ. حتی تاسو خور، رور، تره زوی، ماما زوی، ملګري هر څوک راغوښتلی شئ. دعوتنامه تاسو هر چا ته لیږلی شئ. دی باندې څه کوم شرط نه دی چې مطلب خاص یو کس، 2 کسان، 3 کسان یا دغه هغه ته تاسو لیږلی شئ. دعوتنامه تاسو هر چا ته لیږلی شئ، تاسو هر څوک دعوت کولی شئ. دا څه مشکل خبره نه ده. ولې صرف تاسو ته وزټ کولو لپاره تاسو دعوت کولی شئ او هغه سره تاسو 10 ورځې 15 ورځې 6 ورځې یا میاشت پاتې کېدلی شي او خپل چې څومره وخت لپاره تاسو دعوت کړی هغه وخت چې پوره شي هغه باید خپل وطن ته بېرته لاړ شي. نو مننه ملګرو، دغه ونننۍ موضوع او الله دې وکړي چې تاسو پوه شوي، تاسو ته معلومات رسېدلي. نو ملګرو دغه زما یوټیوب چینل چې کوم د ټولو ملګرو سره شریک کړئ. په آینده کې به انشاءالله زه دغسې ویډیوګانې جوړوم. ستاسو چې هر رقم پوښتنه وي تاسو ما ته دلته په کمنټ کې پرېښودلی شئ او زه به په هغې باندې تاسو ته جواب درکړم. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت، په الله مو سپارم.